د افغانستان او هند لوبلړی او د افغان لوبډلې د لوبې بڼه. افغان لوبډلې د هند پر وړاندې د لومړنۍ لوبلړۍ د دویمې لوبې په بایللو سره تاریخي لوبلړۍ له لاسه ورکړه. افغان او هند لوبډلو د لوبلړۍ دویمه لوبه پرون ماښام ولوبوله. افغانستان د خپلې لومړۍ لوبې په پرتله دویمه لوبه ښه وکړه، خو د تمې خلاف ښه ونه ځلید. په داسې حال کې چې د هند په اندور لوبغالي کې اوسط منډې څه باندې 200 دي، افغانستان د هدف ورکولو پر مهال یوازې 102 منډې جوړې کړې چې مقابلې لوبډلې په ډېرې اسانۍ پوره کړې. خو ستونزه چیرې ده، او آیا د افغان لوبډلې په جوړښت او غوراوي کې څه شک شته؟ نیوکه دا ده چې افغان لوبډلې ته د لوبغاړو د غوراوي پر مهال مساوات نظر کې نه نیول کیږي او د توپ وهنې او توپ اچونې د ښه والي لپاره آل راونډران ډېر غوره کیږي چې له امله یې بیا دواړه برخې ښې نه چلیږي. په همدې حال کې د پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدراڼ وروستیو لوبو ته په کتو سره داسې شننې وړاندیزونه شته چې د افغانستان پیلیزي جوړې ته د پاملرنه زیاته شي او پر داسې پیلیزو لوبغاړو د فکر وشي چې وکولی شي تیزه توپ وهنه وکړي او لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. په ورته مهال افغانستان چې له وړاندې لوبلړۍ له لاسه ورکړې، د درېیمې لوبې لپاره به د جنورۍ په 10 د راتلونکي چهارشنبې په ورځ په بنګلور کې له هند سره مخامخ شي.